علماء لیکلی دي چې کم خلق دنیا کې پر غم باندې صبر لري هغه دوه درې ډلې دي. یوه ډله د تایبینو صبر دی چې هغوی د بدو اعمالو څخه توبه کښلې د هغوی صبر څنګه کوي، د هغوی د صبر کیفیت څنګه وي. د هغوی د صبر د تایبینو صبر دا دی چې هر قسم مشکل رالی دی د خپل مشکل و چاته نه ښکاره کوي، بس په زړه کې خوندي کړی. که زه بیمار یم زما بیماري زما په زړه کې خوندي ده، که زه پریشان یم زما پریشانی زما په زړه کې ده، که زه غمجن یم زما غمجن غم زما په زړه کې دی. د خپل غم د خپل پریشانی د خپل د غم او د بیماری کیفیت چاته نه ښکاره کول، دا د تایبینو صبر دی. د دې معنا دا نه ده چې زنانه بې خاوند ته نه ښکاره کوي، د دې دا معنا نه ده چې بچی بې پلار ته نه ښکاره کوي، د دې معنا دا نه ده چې مریض به و ډاکټر ته نه ښکاره کوي. نه، دا د انسان ضروریات دي، دا ښکاره کیږي. نه د تذکرې د حالاتو په خاطر چې په هر مجلس کې بس برملا ته لګیا زه داسې ناجوړه یم، زه په داسې تکلیف کې یم، شپه مې په داسې تکلیف کې وه، ورځ مې په داسې تکلیف کې وه، په پلانکۍ بیماري کې اخته یم، په پلانکي غم و مشکل کې اخته یم. په هر ځای کې د مجلس د تازه کولو دپاره دا یو قسم بې صبري بلل کېږي. زنانه چې خاوند ته نه کې ښکاره، اخر هغه غریبه به خپل تکلیف چا ته ښکاره کوي. مریض چې ډاکټر ته نه کې ښکاره، ډاکټر به د هغې علاج څنګه کوي. لیکن د دې بجای د بعضې خلکو دا مزاجي او دا یو قسم ګنده مزاج دی، خراب مزاج دی چې په کم ځای کې کښیني بس دی خپل شکایتونه دي. کله د کور کې شکایتونه دي چې په کور کې د چا سره په ژبه نه پوهېږم، او کله د بیمارۍ شکایت دي پلانکی بیماري مې ده، او کله د شپې شکایت دي شپه مې دا رقم تېرېږي، او کله د ورځې شکایت دی ورځ مې دا رقم تېرېږي. د خپل کیفیت و مجلس په هر ځای کې دا رقم ښکاره کوي لکه دی چې د الله تعالی څخه ډېر ګیله مني چې الله تعالی زما سره زما په زندګي کې هېڅ نه دي کړي. دا یو قسم بې صبري ده، دا یو قسم ګناه بلل کېږي. دویم قسم د زاهدینو صبر دی. د زاهدینو صبر دا دی چې په هر حال کې د الله تعالی پر تقدیر باندې رضا ښکار کول. دا سړی زاهد دی، دا سړی الله تعالی ته ډېر قریب دی. او دریم قسم د صدیقینو صبر دی، او د صدیقینو صبر دا دی چې هغې همیشه د الله تعالی د طرفه په مصیبت راتللو خوشحاله کیږي، ځکه د هغې دا عقیده یي چې د الله تعالی ترتیب په دنیا کې داسې دی چې کوم څوک الله تعالی ته مقرب دي تکلیف الله تعالی پر هغو باندې ږدي. حدیث شریف کې راځي ان ويقول المصيبة كل يوم أين أتوجه يا ربي. مصیبت هر سهار د الله تعالی څخه پوښتنه کوي زه د چا کور له ورسم. الله تعالی ورته وایي الی احبائي و اولی طاعتي چې زما محبوب دي زما طاعت گزاران خلق دي هغوی له ورس. کی ابلو بک اخبارهم چې ستا په خاطر زه د دوی د خبرو لږ امتحان واخم، واختبرو بک صبرهم ستا په خاطر د صبر لږ امتحان واخم، او ومحا بک ذنوبهم ستا په خاطر مصیبت د ګناهونو مغفرت وکم، او ورفع بک درجاتهم او کچیر دی د ګناه څخه صفا دی نو ستا په خاطر بیا زه د درجات په جنت کې ډېر بلندې کړم. نو صدیقین چې کله مصیبت راځي، ناجوړي راځي، غم راځي، هغوی په دې باندې خوشحاله کیږي چې دا د الله تعالی زما سره محبت و مینه ده. لکه یو حدیث شریف کې راځي چې کله یو سړی په کلي کې بیمار سي، هغه نیک سړی دی، عبادت گزاره سړی دی، نو فرشتې دستي ورسي یا الله په دې ټول کلي کې نیک سړی دی، عبادت گزار سړی دی، لمونځ گزار سړی دی، لیکن د ټولې کلي مسکین هم دی، درپدر هم دی، بیمار هم دی. نو الله تعالی ورته پرېږدئ زما بنده په دغه حال کې ما ته د دې بنده دعا ښه خوند راکوي چې زه ناجوړه کړم دی ما ته نوره دعا کوي، او چې زه کله تکلیف ورباندې کښېږدم دی ما ته نوره توجه کوي، او چې زه کله په غم کې کم دی زما سره نور تعلق زیاتوي، او ما ته د دې خپل بنده اوښکې تویول ښه خوند راکوي چې دی همیشه ما ته ناست دی بس ما ته اوښکې تویوي. د دې هم معنا یو بل روایت راځي چې الله تعالی ډېر ځله فرشتو ته وایي چې ورسئ د پلانکي کور په غم اخته کوي، پلانکی په بیماري او په ناجوړي باندې اخته کوي، په دې خاطر چې د دې بنده ژړا، د دې بنده دعا او د دې بنده توجه ما ته ډېره محبوبه ده چې زه د دې بنده د اوښکو ډکې سترګې ووینم ما ته دا ډېر محبوبي، او زه د حاجتونه قبول کم او د قیامت میدان کې د لوړې درجې وله ورکم. نو په دې خاطر باندې صدیقین په دې باندې خوشحاله کېږي چې مصیبت راسي، ځکه د قیامت میدان کې چې کله د انسان د جنت فیصله وسي، یو غریب یو مالدار وي،
غریب هم نیکه زندگی تیره کړې ده، پر دې تکلیف باندې صبر تیر کړی دی او پر مسکنت باندې ټوله زندگی ور باندې تیره سو، پر خپل مسکنت یې صبر وکړي. او مالدار هم ښه زندگی تیر کړي چې څومره نعمتونه الله تعالی ول ورکو، پر دې ټولو د الله شکر ادا کړي. نو هغه سړی صابر دی، دا سړی شاکر دی. صابر هم جنت له الله استی، مسکین صابر دی او مالدار شاکر دی، د دې د جنت فیصله ده. لیکن د هغه مسکین د دې مسکنت په خاطر باندې د پیغمبر علی السلام د روایتو صدا معلومیږي چې دا مسکین 1500 کال مخکې در دې مالدار جنت لزار. حالانکه هلته یو ورځ سودا، یو ورځ 20000 کال ده، یو کال څومره موده ده او 100 کال څومره موده ده، 1500 کال څومره موده ده. نو هغې غریب د دې خپل غربت په خاطر د مالداره که څه مغم جنتي دی، دیم جنتي دی، نو د دې په خاطر چې د صبر کړی دی، پر دې باندې الله تعالی ډېره زمانه مخکې دی جنت لاستی. نو دنیا کې زندگی بغیر د حادثاتو نسته، دنیا کې زندگی بغیر د غمو د مصیبتو نسته، بلکې دنیا یو د غمونو گرداب دی. نو دی باندې د اسلامی تعلیماتو د طرفه انسان ته دا هدایت دی چې دې غمونو باندې صبر کول، د الله تعالی پر فیصله باندې خپل غاړې شول او د الله تعالی فیصله ته تسلیمېدل. بیا به د دې غمونو په بدله کې الله تعالی د قیامت غمونه، د آخرت غمونه سړي ته اسانه کوي. الله تعالی دې دا مختصره مذاکره قبول کړي.